خدای نه خرابوي خو بني آدم سړی خراب کړي او د اغیارو څه ګیله چې محترم سړی خراب کړي په لاسونو په پړکا کې راغواړم به یو زلمی شاعر انعام خاکسار ته خواست دی چې سټیج ته راشي او خپل کلام دی مخ په وړاندې کړي. ډېره مننه. غزل څو شعره دي چې کلي کې لو به کوو دلته په روزګار کې څه دي، کلی کې لو به کوو دلته په روزګار کې څه دي، خو ستا لیده د لیوني له په دې ښار کې څه دي، او دا خو د یو زړه بل زړګي ته لار د مینې رسي، دا خو د یو زړه بل زړګي ته لار د مینې رسي، ګني بازار د حسن ډک دی ستا رخسار کې څه دي، نن چې کافر په پرمختیا او مومن ښکته راځي، نن چې کافر په پرمختیا او مومن ښکته راځي، لږ پرې نظر شو چې په موږ او په کفار کې څه دي، او په خپل وطن دې ستړی ژوند مې خو چې امن هم وي، په خپل وطن دې ستړی ژوند مې خو چې امن هم وي، ماله د بل وطن ډالر او په دینار کې څه دي، او زمونږ خو هره ورځ چوټي او هره شپه شوګیره، زمونږ خو هره ورځ چوټي او هره شپه شوګیره، مونږ بې روزګارو له هفتې او په اتوار کې څه دي، زمونږ خو هره ورځ چوټي او هره شپه شوګیره، مونږ بې روزګارو له هفتې او په اتوار کې څه دي، او خاکساري ژوند د بادشاهۍ دی کمانۍ مومې، خاکساري ژوند د بادشاهۍ دی کمانۍ مومې، ګنې انعامه تش په نوم انسان خاکسار کې څه دي. وخت به ډېر زیات نه اخلم، یو څو ټپیزې به په ترنم کې وکړم. زما جانان زما هندارا یم د دیدن نه بیزارا، زما د لرې وطن یارا، زما د زړه د باغ مال یارا، چې ته راځې نو زه به خاورې او ویرېیمه، تیر که په ځان لکه د غره شم، ایری شم رانجا شم، د مینې اورم کسکارا شم، یوازې زه پرې لمبه شم، یا د جانان غم را سره سم وسوځېدنه، د نیم شپې پیران راغونډ کوي، جرګې جرګې پیران راغونډ کوي، د مرتبې پیران راغونډ کوي، د قلدرې پیران راغونډ کوي، زما لالی لیونو سپو خوړلې دینا، دا ګیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه ګرانه، ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی، مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی، یا د ګیر چاپیر په غرونو راغله بارانونه ګرانه، ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی، مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. والسلام.